د ولس ټي وي د یوټیوب چینل او د ولس غږ راډیو درنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زاړي اذن د خپرونې سره حاضر شوم. خدای دې وکړي تاسې زموږ دغه خپرونه تر پایه واورئ او موږ سره ملتیا وکړي. قدر دوستانو دا ځل مو بیا درته یو ښکلی شعر ترتیب کړی دی چې مخکې هم زموږ د یوټیوب چینل د لارې نشر شوی، اوس بیا هم د زاړي اذن په خپرونې د لارې تاسو ته په نشر رسول. راځئ چې دغې شعر ته په ګډه غوږ کېږدو. د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه حضور کې د یو نوي شعر غزلي شعر سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شویم. الله دې وکړي چې موږ سره د دې شعر تر پایه ملتیا وکړئ او د صحت په جامه به رک رمټ او روغ یاست. قدرمن دوستانو راځئ چې دې ګډ وډ غزلي شعر ته غوږ کېږدو. چې مې په زړه عنوان دی، چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. نه مړېدو به په خوږو د محفل، نه مړېدو به په خوږو د محفل، هغه نه مړېدو به په خوږو د محفل، لاس مې په لاس د خولې خواړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. ما ویلې رنګ به سپرلی نه دی راوړي، ما ویلې رنګ به سپرلی نه دی راوړي، هغه زاړه مې په زاړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې په ټوخي به مې کوڅې ته راتله، چې په ټوخي به مې کوڅې ته راتله، هغه غوږونه اوس کاڼه پاتې شو، هغه غوږونه اوس کاڼه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې به یې په ما د مړه ګمان کولو، چې به یې په ما د مړه ګمان کولو، هغه ژوندي راته اوس مړه پاتې شو، هغه ژوندي اوس راته مړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې په قسم به یې کول لوظونه، چې په قسم به یې کول لوظونه، شو ملامته راته پړه پاتې شو، هغه تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. نه مړېدو به په خوږو د محفل، نه مړېدو به په خوږو د محفل، لاس مې په لاس د خولې خواړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې به یې په ما د مړه ګمان کولو، چې به یې په ما د مړه ګمان کولو، هغه ژوندي راته اوس مړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. سیاره دای بس توفه وګڼه، سیاره دای بس توفه وګڼه، هغه لاکړی راته کړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. قدرمنو دوستانو دا و ګډ وډ غزلي شعر چې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې تر پایه راسره د دې شعر بیا عملتیا وکړئ او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او بیل آیکن ته ګوته وروړئ. قدرمنو دوستانو او فیسبوک کې هم زمونږ دغه ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو تاسو نه ډېر په درنه هیله ده، خواهش ده چې زمونږ ویډیو تر پایه ګورئ او لایک او شیر ورته ورکړئ. قدرمنو دوستانو په لایک او شیر ستاسو هېڅ نه کمیږي. زه منمه چې تاسې خستګون یاستئ د حالاتو د نزاکتونو نه او د دې جړغوني ماحول نه
قدم دوستانو دی غمیزه او دی جوړونی حالات د پای تر رسیدو لپاره موږ ته پکار دي 5 وخته خپل موږ ادا کول سره د الله تعالی نه دربار نه سوال وکړو او زکه چې د یو چا سوال به الله قبول کړي او زمون په ګران هواد کې به سوله رامنځته شي. دوستانو بغیر د دین چې الله به باندې فل فرض کرم نوازي وکړي او رحم وکړي بل هیڅ چاره هم سره نشته. دوستانو په خپل باندې وای ګرانه ده زماره جانان مینا په دې حالت ته ګورو او دې متنافري او منفي حالت ته ګورو نو ډیره په خپل باندې ګرانه کړم. دوستانو مرادي چې د احساساتو جذبو سره او د وطن د مینې او د دې وطن د یتیمانو کندو او د مازورو په خاطر باندې یو خله او یو اواسو او ګران هواد ته سوله او سوله دا د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او دولت غږ راډیو زاړه اوریدونکو اوس تاسې پام راړو د پروګرام په دې برخه کې یوې زړې سندرې ته چې دا د زاړې د خپرونه قدم دوستانو او موږ سره د دې سندرې تر پایه ملتیاګانې کوي ورپسې یو بله سندره هم لرو او په پای کې به بیا تاسې نه خدای په اماني لو. قدم دوستانو زاړې د خپرونه چې د ولس ټي وي د یوټیوب چینل د لارې په نشر رسیږي تاسو به نه هیروئ او زموږ د یوټیوب چینل به سبسکرایب او بیل آیکن ته به ګوته وروړئ او په فیسبوک کې به هم زموږ دغه ویډیوګانې تاسو لایک او شیر ورکوي. قدم دوستانو ډېره مننه کوي تاسو نه چې موږ سره د پروګرام په پای ملتیاګانې کوي او پاتې کېږئ. شنا زولې لیلا یو ځل راشه نازولې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا پزړ مې ډېر دي کړولې اشنا پزړ مې ډېر دي کړولې اشنا مګوره ماته غلي غلي اشنا مګوره ماته غلي غلي اشنا یو ځل راشه نازولې لیلا یو ځل راشه نازولې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا په مینا کې کړېږ متل ګل داستا پس زورېږ متل ګل داستا پس زورېږ متل سدې په مینا کې کړېږ متل ګل داستا پس زورېږ متل ګل داستا پس زورېږ متل د ګام تا پسې جړلې لیلا د ګام تا پسې جړلې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ماته د هر چا نه هاي مګوره ماته غلي غلي اشنا مګوره ماته غلي غلي اشنا پزړ مې ډېر دي کړولې اشنا پزړ مې ډېر دي کړولې اشنا یو ځل راشه نازولې لیلا یو ځل راشه نازولې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا پکی بند میں ډیر نیولی اشنا پکی بند میں ډیر نیولی اشنا مګوره ماته غلی غلی اشنا مګوره ماته غلی غلی اشنا یو ځل راشه نازولې لیلا یو ځل راشه نازولې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ماته د هر چا نه هاي مګوره ماته غلی غلی اشنا مګوره ماته غلی غلی اشنا پزړ مې ډېر دي کړولې اشنا پزړ مې ډېر دي کړولې اشنا
شګلې په مینا مینا خاطر شګلې په مینا مینا خاطر شګلې هر د کوم خو په خلا شګلې په مینا مینا خاطر شګلې په مینا مینا خاطر شګلې مچ داستا سترګې لیدلې لیلا مچ داستا سترګې لیدلې لیلا ay mugura mata gli gli ashna mugura mata gli gli ashna fazl mi dir di kadawli ashna fazl mi dir di kadawli ashna یو ځل راشه نازولې لیلا یو ځل راشه نازولې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ماته د هر چا نه miskin yar vay ऐसे ख्वार बशीना फजल जख्मी जख्मी से बीमार बशीना चाची शराब दम निस्कली अशना चाची शराब दम निस्कली अशना मगूरा माता गली गली अशना मगूरा माता गली गली अशना یو ځل راشه نازولې لیلا یو ځل راشه نازولې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ماته د هر چا نه ښکلې لیلا ay magura mata gली gली ashna magura mata gली gली ashna fazl mi dir di kadawli ashna fazl mi dir di
ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو قدرمنو اورېدونکو زاړه یادونه ستاسو د لاس او اواز یادونه د غږ راډیو ځینې همکارانو تاسو دپاره مو د زاړه یادونو خپرونه یوټیوب چینل د لارې شروع کړې ده په دې ډول چې د دې خپرونې تر پایه موږ سره ملتیاګانې وکړي دوستان د زموږ د پروګرام د پای شپې د ورته مدد راکوي نو سفر رحمان صاحب پاچا او ملګري اجازه ورته تاسو په لوی بخښنې خلاص